نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو تر هر څه وړاندې تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. هیله لرم چې تیره خپرونه به مو اوریدلې وي او د خوښۍ وړ به مو ګرځېدلې وي. درنو اوریدونکو، دا خپرونه اسلامي امارت ده چې د خپرونو په وړاندې کولو سره زه بشیر احمد نوري ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. هیله لرم چې د خپرونې تر پایه پورې راسره مل پاتې سئ. درنو اوریدونکو، د نن ورځې په خپرونه کې مو موضوع اسلامي امارت هیواد له تجزیې او ملک الطوایفۍ څخه وژغوره. لیکوال، شاعر او ژورنالیست مولوي احمد الله وثیق پر افغانستان د شوروي ځواکونو له لس کلن اشغال او تیري وروسته افغانستان د مؤمن او مجاهد ملت د سپېڅلي جهاد او مقاومت په برکت سري لښکرې له بشپړې ماتې سره مخ شوې. د سور پوځ له وتلو 3 کاله وروسته په 1992 میلادي کال کې د کمونیستانو د ګوډاګي رژیم د واکمنۍ ټغر ټول او د مجاهدینو اسلامي انقلاب کامیاب او د نظام واک د تنظیمونو د مشرانو لاس ته ولوېدی. د دې پر ځای چې د اسلامي انقلاب له بریا سره به د اشغال ځپلي ولس زخمونه ټکور سي، برعکس افغانان د بدمرغۍ او مشکلاتو ژورو ګردابونو ته ولوېدل. یو شمېر تنظیمي مشرانو چې په نیتونو کې اخلاص موجود نه و، د الله تعالی رضا او مرسته یې هیره کړه، د مادیاتو مینې ته یې مخه سوه، د نورو په دنیوي مرستو کې اتکا وکړه او د همدې مادي ګټو او خواهشاتو د ترلاسه کولو لپاره په خپل منځي جګړو بوخت سول. د لکونو شهیدانو، کونډو، یتیمانو او در په در افغانانو ارمانونه یې له خاورو سره خاورې کړل. د اقتدار او واکمنۍ په شوق کې د مظلوم افغانانو له یوه ستر ارمان سره تاریخي جفا او خیانت وکړ. په 90مه لسیزه کې د تنظیمونو د مشرانو خپلمنځي اختلافونه او خصومتونه دې حد ته ورسېدل چې د هیواد په لر او بر کې قتلونو، مرګونو او وینې بهولو ته لاره هواره سوه. یوازې د هیواد په پلازمینه کابل کې د ډلو ترمنځ په جګړو کې تر 80,000 زیات افغانان ووژل سول، په زرګونو نور معیوب سول او د کابل ښار په کنډواله او ویرانه بدل سو. د قدرت پر سر د جګړو له امله د مرکزي حکومت تشه رامنځته سوه. د ارګ مشر یوازې د کابل له څو څلورلارو پرته نور په یوه سیمه تسلط نه درلود. له ټول افغانستان سره یې اړیکه قطع وه. په هر ولایت څه چې په هر ښارګوټي کې د شخصي واکمنۍ جزیرې جوړې وې. د هیواد ملي شتمنۍ، ذخایر او معادن او په مجموع کې د عوایدو ټولې هغه مالي سرچینې چې هیواد او ولس په پښو دروي د زورواکانو په قبضه او منګولو کې وې. په کلي او ښارونو کې ټوپک سالاري حاکمه وه. هر ټوپک سالار د خپل کور او اتاق مخ ته مستقل ځنځیر درلود. د لارویانو او مسافرو یې ګام پر ګام ټکس او ملامتونکي مالي ججې اخیستې. د حرج او مرج په دې ناوړه دوره کې د امنیت نشتون یوه لویه ګواښونکې ستونزه وه چې د هیوادوالو ژوند یې نارامه کړی و. په اوږدو لارو او ښارونو کې د خلکو ځان، مال او حتی ناموس خوندي نه و. د وحشت او ډار فضا خپره وه. ولس نه د شپې او نه د ورځې خپل ځان خوندي باله. په سپینه رڼا ورځ چور او تالان ګډ و. هغه مسافرین چې کم عمره هلکان او یا زنانه به ورسره ملګري وو، په پاټکونو به زړه نازړه او ورخطا ورتلل. د دې ویره موجوده وه چې د زنځیر زورواکي به هلک او یا زنانه په زور ترې وګرځوي. په ټول هیواد کې عملاً ملک الطوایفۍ حاکمه وه. د ډلو ټپلو وړې وړې واکمنۍ موجودې وې او هرې ډلې د خپل واک د ساحې د پراخېدو لپاره له هیڅ قسم حربي او ناروا نه مخ نه ګرځاوه. د واک او اقتدار په نشه د مستو لیونیانو همدې تلوسې او سرګردانه ورځې بهرني اسلام او افغان دښمنو جاسوسي کړیو ته زمینه مساعده کړې وه چې واحد افغانستان په شمال او جنوب، شرق او غرب وویشي، د ژبې او سمت توپیرونو ته لمن ووهي، له همدې لارې خپلو ناروا موخو ته ځان ورسوي. د دښمن د همدې تخریبي کوښښونو په نتیجه کې یو موټی افغانستان او یو واحد ملت له ټوټه کېدو او تجزیې له ستر خطر سره مخ و. هغه مهال په هیواد کې د وحشت، ظلم او د شر او فساد بوږنوونکي وضعیت د لیدلو او اورېدلو توان هیڅ چا نه درلود. د افغانستان مظلوم او وحشت ځپلي ولس او شریفو خلکو د دې ناخوالو د مخنیوي هیڅ وس نه درلود او هر چا به یوازې له خپل ځان سره په پټه د بېوسۍ اوښکې تویولې. د مایوسۍ او ناهیلۍ په دې عالم کې د ملت سترګې د نجات یوې داسې فرشتې ته په لارې وې چې له روانو وحشتونو او ظلمونو څخه یې وساتي او د هیواد د وړونو قومونو د افغانیت یو موټی وجود له ټوټه کېدو څخه وژغوري. د پورته یاد سوو ناخوالو، بې امنیو، ملک الطوایفۍ او واحد ملت د ټوټه کېدو، د مخنیوي او د شر او فساد د محوه کېدو لپاره به ډېر جهتونو فکر کړی وي، خو دې کار یو محض توکل، متین عزم او قوي ارادې ته ضرورت درلود چې د هر چا د وس کار نه و. همدې ستر بوج او دروند مسؤلیت ته د حجرې طالب ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله غاړه کېښوده. د خپل مسلمان او مجاهد ملت د دفاع او ژغورنې لپاره یې د طالبانو یو خودجوش او مستقل اصلاحي جهادي تحریک جوړ کړ او د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه یې خپل خوځښت پیل کړ.
لومړی یې له نږدې اړوند ساحو نه پراته پاټکونه او د فساد مرکزونه ختم کړل او د الله جل جلاله په نصرت یې یو په بل پسې سیمې فتح کولې او د فساد ټغر یې ټولاوه. وروسته د طالبانو د همدې سپېڅلي تحریک نوم په اسلامي امارت بدل سو او په لږه موده کې د هیواد په 95 سلنه خاوره واکمني ټینګه کړه. اسلامي نظام یې حاکم کړ، مثالي عدالت او امنیت یې تامین کړ. د هیواد په لر او بر کې په غلو او نورو مفسدینو باندې د اسلامي امارت د محاکمو له لوري شرعي احکام، حدود او سزاګانې جاري او تطبیق سوې چې په نتیجه کې د جنایي جرمونو، اخلاقي فساد، غلاو او نورو فحاشیو د حادثو او مواردو تعداد خورا زیات کم سو. په ټول هیواد کې یو داسې ډول امن او اطمینان رامنځته سو چې د خلکو ترمنځ تر اوسه پورې د یو ضرب المثل په توګه باقي پاتې دی. د طالبانو د وخت امنیت. د اسلامي امارت پر راتګ سره د هیواد په مختلفو برخو کې د قدرت جزیرې ختمې سوې، یو واحده اداره او یو نظم رامنځته سو. د هیواد په 95% خاوره کې چې د اسلامي امارت واکمني وه، هلته د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله قیادت او واحده کومنده رایجه وه. له کندهار نه یې په یوه فرمان په تخار، بلخ، هرات، مشرقي او جنوبي ولایتونو کې مسؤلین له دندو لرې کولی او پر ځای یې نور په عین وخت کې ټاکلی سوی. هیڅ چا د شرعي امیر د پریکړو مخالفت نه کاوه. د اسلامي امارت پر راتګ سره مرکزي اداره مستحکمه سوه. ټولې دولتي او حکومتي چارې له یو مرکز نه اداره کېدلې. د هیواد په ټولو ولایتونو کې د موجودو مالي سرچینو عواید په منظم او خوندي توګه راجمع او مرکزي ادارې ته له انتقال وروسته اړوندو ادارو ته سپارل کېدل. د هرات، سپین بولدک، تورخم، همداراز د شمالي ولایتو د ټولو سرحدي بندرونو عواید د پخوا په څیر د افرادو او دلګیو جیبونو ته نه، بلکې ټول مرکزي حکومت ته په سالمه توګه رسېدل او په قانوني شکل مصرفېدل. د طالبانو اسلامي تحریک چې په خپل خوځښت پیل وکړ، تر هر څه مخکې یې د ډلو ټپل او زورواکانو د ختمولو کار ته پوره توجه وکړه. په ښارونو او اطرافو کې ټولې هغه وسلې راجمع کړې چې خلکو په غیر قانوني توګه له ځانه سره ساتلي وې. دې اقدام د ټولو خودسرو ډلو او غیر قانوني وسلوالو واک او اختیار محدود کړ او ملک الطوایفي ختمه سوه او ټولو خلکو عادي ژوند اختیار کړ. د افغانستان د احتمالي ټوټه کېدو ستر لامل د بهرنیو کړیو له لوري د محلي او سمتي ټوپکیانو نظامی او مالی حمایه وه. اسلامي امارت د ډلو ټپلو، محلي زورواکانو او ملیشو په ختمولو سره په هیواد کې د بهرنیو افغان دشمنو جاسوسو جهتونو د لاسوهنې مخه هم ونیول او افغانستان یې د تجزیې له ستر خطر څخه وساته. اسلامي امارت که څه هم د خپل حکومت پر مهال له ګڼو بهرنیو فشارونو او محدودیتونو سره مخ و، خو بیا هم هڅه کوله چې خپل دردېدلی، ځپل سوی او له خپلمنځي جګړو څخه ستړي سوی ولس ته د آرام او سکون ژوند کولو ډیر څه برابر کړي. بالمقابل ولس هم چې د ټوپکیانو د وحشت، ظلم دورې د ژوند کولو هر څه ترې وړي وو، د طالبانو له لوري په حاکم اسلامي نظام او منځته راغلي مثالي امن زیات خوشحاله او د دې ستر احسان منندوی وو. باید وویل سي چې ستر حقیقت دی، دوست او دشمن او د هرې طبقې خلک او په ځانګړې توګه د افغانستان مؤمن ولس پرې اعتراف کوي، هغه دا چې په هیواد کې د ملک الطوایفي او د واحد افغانستان د تجزیې مخه نیول، د خپل منځي تنظیمي جنګونو ختمول او د مثالي عدالت او امنیت تامینول د اسلامي امارت له سترو کارنامو او مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. دا سترې کارنامې به د افغانستان د تاریخ زرین باب جوړوي ان شاء الله تعالی. د اشغال له خاتمې وروسته اسلامي امارت د پخوا په څیر یو ځل بیا چې له بې ځایه مصلحتونو او سهمونو پاکه یو قوي اداره رامنځته او مستحکم اسلامي نظام حاکم کړي. داسې یو نظام چې تر واحد قیادت لاندې ټول قومونه او قشرونه خپل ځان پکې وویني او د افغان ولس د ارمانونو او امیدونو ممثل وي ان شاء الله تعالی. ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو، دا و د اسلامي امارت خپرونه چې ما بشیر احمد نوري ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړل. هیله لرم چې د خپرونې تر پایه به راسره پاتې سوي یاست. تر بیا او یوې داسې بلې خپرونې مو پر پاک الله سپارو. په وړاندې ښه وخت چیرې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسلامي نظام له عقیدې نیولې بیا تر عباداتو، معاملاتو او اخلاقیاتو د بشر ټول ژوند یو په یو تر بحث لاندې نیسي او د بشري ژوند سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کورنۍ نظام اصلاح کوي. اسلامی نظام د الله جل جلاله یو له هغو نعمتونو څخه دی چې په قرآن او نبوي احادیثو ثابت. په دې خپرونې کې له امنیت، پرمختګ، سولې، ثبات، عدالت نیولې تر پرمختیایي چارو او ولس ته د ترسره سوي دولتي خدمتونو په تړاو هر اړخیز معلومات. مه هېروئ پنجشنبه او جمعه د ماپښین 3 بجې او 10 دقیقې
پر 90.6 FM له شریعت غ رادیو اسلامی امارات